بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره من بیا یو ځل د قرآن او د حدیث او د وعظ او د نصیحت او د درس او د بیان په دسترخوان باندې راجمع کیو، او دا د الله رب العزت لوی احسان دی چې زمونږ ژوند کې بیا دا موقع راوسته، تقریبا 4 نیمې یا 5 میاشتې وشوې، څه د څه مصروفیاتو د لاسه، د سفر د لاسه موقع نه برابرېده. د دې نه مخکې چې اصل موضوع ته ورننوځو، یوه دا خبره چې د الله رب العزت د دین نه بغیر نه موږ څه یو، نه زموږ د ژوند څه ژوند دی. صرف په دې یو څو ورځو کې دا تجربه وشوه ما ته، تاسو ته، اوریدونکو لیدونکو ته، چې کله په ژوند کې وعظ او نصیحت نه وي او د دین خبرې نه وي، د الله او د الله د رسول، نو هغه ژوند بیا تور تم شي. زه حیران شم هغه خلکو ته چې هغوی د سره د دین نه خبر نه وي چې دوی څنګه دا ژوند تېروي. او ګوره روزانه به ته دا خبره اورې چې یوروپ کې انګریزانو ملکونو کې یو سړي ځان مړ کو دیسي او بل ځان مړ کو دیسي او بل ځان مړ کو دیسي. د هغې یو وجه دا ده چې عقیده نشتی، دین نشتی چې هغه پرې د ژوند تېر کړي. نو زه سوچ کوم چې دا کم سړی چې ځان ته مسلمان وي او د الله د دین نه لري او سهار ماښام په ګناهونو کې، چې د ده دا به څه ژوند وي. او راشي اکثر دا خلک تپوس کوي، په مخه دا تپوس دی ما ته د ټینشن بیماری ده او د ډپریشن بیماری ده او ما ته دغه دی او داسې دی او سکون نشته، راحت نشته. لویه وجه هغه په خپله زموږ چې کوم اورېدونکي دي، لیدونکي دي، هغوی تجربه کړه په دې یو څو ورځو کې. هغه وجه دا ده د الله د دین نه لرې کېده. څومره چې د الله د دین نه لرې کېږي، نو دا خبره په زړه باندې ولیکه، ستا د ژوند نه به سکون او راحت هغه ختمېږي. په ژوند کې سکون په پیسو سره نه راځي، که په پیسو سره راتله ډېره مزه به وه. اکثر خلک چې موږ پسې فریاد راوړي د دې چې سکون په ژوند کې نشتی، هغه پیسو والی. پیسو والا وایي زما په ژوند کې سکون نشتی. که ژوند ته سکون په ښځو او په بچو سره راتلی، مزې به وي. که ژوند سره سکون په ډېره مزدورۍ راتلی، پښتانه به ټول په سکون باندې، ټول سختې مزدوریانې کوي، ټول سهار ماښام منډې وهي، ښه نران دي، ښه ځان د رزق دپاره درک لګوي، او دا نرتوب دی. سکون صحیح ده په دغه شینو باندې راځي، خو هغه څه پرسنټیج دی. که پیسو سره سکون راځي، څه نه څه، بچو سره، ښځې سره، کور سره، مزدورۍ سره، ورزش سره، هغه څه نسبه ده، څه پرسنټیج دی. بیا هم خالی ځای پاتې کېږي چې موږ د هغې په درک کې یو چې دا خالی ځای ولې پاتې دی، ولې ما ته د سکون پوره نه میلاویږي. صرف زموږ دلته دا کېناسته زما په دې کرسۍ باندې او دا خبرې شروع کول او ستاسو کېناسته او دا خبرې اورېدل، زه تاسو نه تپوس کوم چې په دې لږ وخت کې څه سکون زړه ته میلاو شو که نه. دا لا داسې نه دی چې موږ یو سمې خبرې کړي دي او موږ عملي کړي، نه، هغه لږ وخت، یو څو منټه انسان نه د دنیا هغه ټول غمونه او ټینشنونه او هر څه هیر شي او الله ورته مخې ته شي، آخرت ورته مخې ته شي، هغه کوم حقیقت دپاره چې الله پیدا کړی دی هغه ورته مخې ته شي.
هله ژوند ته سکون او راحت راسي. نو ژوند د دین نه بغیر هغه تورتم دی، ورب الکعبه تورتم دی. او د دینی مصروفیاتو نه چې زه لږ لرې شوم د څه عذر د لاسه، اگر که بعض ځایونو کې بیا هم هغه زما درسونه وو، خو یعنې چې ته رښتیا ووایم لکه د ځان راته ناشنا ښکارېدو چې زه څوک یم. لکه چې کله دې زموږ نه د الله دین لرې کړو که نه، موږ هېڅ هم پاتې نه شو. او دا موږ چې څه یو دا د الله په توفیق او د الله په رحم او کرم سره او په دې سره چې الله موږ له اسلام را کړی دی. که دا یې زموږ نه لرې کړو موږ څه شو؟ هېڅ هم نه یو. که موږ کینو د صحابه کرامو شان بیانو چې پلانې او پلانې، نو پلانې او پلانې نه ته را دین لرې که د هغه به څه شان پاتې شو، څه عزت پاتې شو. که موږ د نیکانو خلکو باس کوو، که موږ د علماو تذکره کوو، ته د دوی نه د دین او علم دا لرې که دا څه پاتې شو. نو الله دې نه کي که چېرته د یو کس نه دا دین لرې شي او دی دې دین ته شا کي، نو اولنۍ خبره دین ته تاوان نه میلاوي. دا خبره خو ګراول وري که چېرته زړه کې دا رانه ولي چې زه دیندار یم او دین چې دی هغه په ګټه کې دی. که یو سړی ورته شا کي نو دین نه تاواني کېږي. دویمه خبره تاوان سراسر ستا دی، سراسر تاوان هغه ستا دی، هغه ستا د بچو دی، هغه ستا د ښځې دی، هغه ستا د کورمې دی، هغه ستا د معاشرې دی. چې څومره موږ د دین نه لرې کېږو نو موږ معاشره اینو چې هغه کم طرف ته روانه ده. او زه درته په الله قسم خورم چې یو څو ورځې چې ما په ملک کې تېرې کړې نو هلته ما دا خبره محسوسه کړه چې دین په مشرق کې دی او موږ په مغرب کې یو. زموږ معاشره د دین نه ډېره لرې شوې ده، ځکه هغه معاشره ګډه وډه شوې ده، ځکه هغه معاشره کې جرمونه زیات شوي دي، ځکه هغه معاشره کې سکون نشتی، ځکه هغه معاشره کې دشمنیانې دي، ځکه هغه معاشره کې یو بل سره حسد دی، بغض دی، کینه ده. هغې ټولو نه لویه وجه هغه دا چې زموږ معاشره د الله د دین نه لرې شوې. معاشره ګوره په یو ځای د الله د دین نه لرې کېږي، خو فرد لرې کېږي چې معاشره ټوله لرې شي. دا مې دې پورې خبره وکړه که موته د الله د دین نه لرې شو نو دین ته نقصان نشتی، نقصان زما دی، ستا دی او زموږ د معاشرې دی. ته لرې شوې، هغه بل لرې شو، فلانی د دین نه لرې شو، علانې لرې شو، خو هم د دې خلکو نه معاشره جوړېږي که نه، خو معاشره ټوله لاړه دقه شان پاتې شو، الله د دین نه لري. نو یو دا خبره په اوله کې چې زمونږ ژوند د الله د دین نه بغیر هغه هېڅ نه دي. او الله دې موږ د مرګه پورې په دې دین باندې قایم او دایم لري. او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زمونږ نه راځي. دویمه خبره زه ډېر زیات خوشحاله شوم په دې باندې چې دا څومره وخت چې درسونه نه وو او بیانونه نه وو، ما ته په مخه میسیج راتلی. که هغه د سوشل میډیا هر لاره ته راوالي په هغې به ما ته میسیج راتلی، درس به کلی، درس به کلی، درس به کلی، درس به کلی، بیان به کلی، درس به کلی. دې خبرې زه خوشحاله کړم چې الحمدلله موږ ناامیده نه یو چې نه زموږ معاشره بلکل تباه شو، نه معاشره کې ښه خلک شتي. معاشره کې هغه خلک شتي چې هغوی نصیحت ته په شوق کې دي، د الله او د الله د رسول خبرې اورېده غواړي. هغه زنانې دي که نارینه دي که مشران دي که کشران دي که هغه تعلیم یافته دي او که هغه بې تعلیمه دي، هرې طبقې خلکو الحمدلله رابطه کړې وخت په وخت، کله به درسي کله به بیاني، او دا د خوشحالۍ خبره ده. که یو سړی ډېر خلک په دې انتظار دي چې کله به نوی فلم راځي، ډېر خلک په دې انتظار دي چې کله به نوي سندره لانچ کېږي، ډېر خلک په دې انتظار دي چې نوی د فوټبال د کرکټ میچ به کوم ځای کې، ډېر خلک په دې انتظار دي چې پهلواني او کشتۍ نوی قسط به کله راځي، ډېر خلک په دې انتظار دي چې پلانې ټیک ټاکر پلانې مشهور هغه به کله راښکاره کېږي او کله به هغه ګډې وډې زموږ په مخ کې وي او کله به هغه بدې ردې وي او موږ به یې ګورو. او په دې خلکو کې دوی په دې منځ کې داسې خلک دي چې هغه په دې انتظار ناست دي چې کله به یو عالم، کله به یو واعظ، کله به یو نصیحت کوونکی خیرخواه زموږ خیرخواهي کوي. دا خوشحالي خبره ده. او فرق ته وګوره که نه څومره لوی فرق دی. لکه یو سړی په انتظار د دې دی چې کله به ګناه کېږي چې زه پکې شریک شم،
یا که کم سے کم ګناه نه ده خو پالتو کار به ورته ووایو. یو پالتو کار کېږي زه به پکې شریک کېږم. یو سړی په دې انتظار دی چې کله به زه د الله او د الله د رسول خبرې اورم. الحمدلله معاشره کې قوم کې زمونږ خلکو کې خیر شته، خو دومره ده چې زما او ستا ډیوټي دا ده چې دغه خیر را بیدار کو په طریقه، په حکمت، په ښه انداز، او د خلکو ته وښایو چې ګوره اصل لار زمونږ هغه دا ده او اصل مقصد زمونږ چې د څه دپاره الله پیدا کړي هغه دا مقصد دی. دوه خبرې اوله کې. د هغې نه بعد مختصر د یو سوال جواب. هغه سوال زما په زړه کې هم راځي او ستا په زړه کې هم راځي، او هغه د هر چا په زړه کې دی. د نن سبا د منډو ته چې وګورو او د دنیا د ترقۍ ته او د ټکنالوژۍ ته او د پیسو ته، سبحان الله څومره چې پیسې ډېرې شوي دي. پخوا دومره پیسې نه وي څومره چې اوس دي، د کې شک نشته. دا ټکنالوژي نه وه کومه چې اوس ده، دا ترقي په تعلیمونو کې نه وه کومه چې اوس ده، او هر باب ته چې وګورې به یې کې ترقي شوې. سره د دې یو سوال زموږ په زړه کې دی. هغه سوال دا دی چې زمونږ په دې وخت کې برکت ولې نشته؟ ستا زړه ته به سوال کېدی چې نه راغلی ستا وخت به برکتي. زما زړه ته خو دا سوال سهار ماښام راځي چې زما د ژوند کې او د وخت کې برکت ولې نشته؟ څه چل دی دا وخت داسې بې برکته دی؟ اول خو په دې ځان پوه کړئ چې برکت دا د عربۍ ټکی دی په اصل کې البرکه، او البرکه مطلب دی الزیاده والنما، زیاتېدل، د یو شي ترقي کول په خیر کې، دې ته په عربۍ کې وایي برکت. په عمر کې او په وخت کې برکت څه ته وایي؟ لکه د بعضو خلکو ذهن ډېر وړوکی دی چې کله زه دا ووایم چې په وخت کې برکت نشته، هغه وایي او پیسې خو نشته. نو د ده د ذهن مطابق د برکت تعریف څه دی؟ پیسې. بل ته موږ وایو دغه برکت ژوند کې او زموږ خو مزدوري نشته. نو د ده په ذهن کې برکت هغه مزدورۍ ته، بل وایي بچي نشته، بل وایي ګاډی نشته، بل وایي کور نشته، بل وایي مسافري ده کور ته نشم تللی. د دې ټولو دا سوچ د برکت په باره کې دا غلط دی. برکت څه ته وایي په عمر کې، او برکت څه ته وایي په وخت کې ځان په دې پوه کړي. په لږ وخت کې انسان ډېر څه وکړي دې ته برکت وایي. لکه یو ګنټه ټایم دی موږ سره 80 منټه، په دې 80 منټو کې یو سړی ډېر څه وکړي، نو د موږ داسې ویلی شو چې د ده دا ګنټه چې دی دا څه وه؟ دا برکتي وه. زموږ د ژوند ته وګوره، زه به دې خپل ته ورته خپل ته سهار کېږي ماښام کېږي، سهار کېږي او ماښام کېږي، او موږ پکې څه توره ونه واله. یعنې ته چې وخوځې زیات نه زیات ګډ کار دغه دی چې ډیوټۍ له لاړم او چې راغلم بیا اوده کېده دي. دې کې برکت کم ځي که ما ته دا ووایي. یعنې 40 ګنټې زما او ستا په ژوند کې تېرې شي، ختمې شي، ما ورته دې کې څه وکړو؟ وخت ګوره قیمتي کېږي په 2 کارونو سره. اصل چې وخت قیمتي کېږي، اصل هغه چې دا وخت ستا د الله دپاره ولګي، دې کې خو شک نشته، دا خو هر مسلمان باندې. خو که دغه مرتبه کې نه وي، بیا هغه وخت په دې پسې قیمتي دی چې ته پکې ځان له څه دنیا وګټې، حلاله دنیا پکې ځان له وګټې، دا هم قیمتي وخت دی. خو چې یو سړی ژوند یې داسې شي چې هغه دین خو تلی راغلی دی، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نګنې که زه اوس سوال وکړم د ځان نه، او بیا تاسو نه چې 40 ګنټو کې د پرون د شپې د 9 نه حساب که د اوسه پورې تا د دین دپاره څه کړي دي، نو ډېر عجیبه عجیبه جوابونه به زه واورم. هر سړی د ځان له جواب ورکړي. د دې نه به ته اندازه ولګوې چې ستا په عمر کې برکت شته که نشته. دا ما تاسو ته نن یو تله کېښوده ښه، د برکت معلومولو دا تله ده. ته صرف دا 40 ګنټې سوچ وکړه پرون د شپې د 9 نه اوس د دې 9 پورې تا په دیندارۍ کې او د دین دپاره او د الله دپاره څه کړي، ځان له جواب ورکړه. دویمه دنیا پکې موږ نه کوو، هغه دنیا هم زموږ نه ګډه وډه شوې ده، هغه
پښتانه وایي که نه د دین شو او نه د سا دین شو. یو سړی موږ به وایو چې زه یاره د الله د دین نه خو لرې دی خو دنیا کې ورته وګوره. نو دنیا هم دغه حال دی، ما ته ګوره او دین خو تپوس مه کوه. دین خو الټه دغه سړی د 24 ګنټې چې ضایع شوي دي الټه دی ګرځي په داسې ملا پسې په داسې عالم پسې چې ده ته پکې څه نور ګنجایشونه راوباسي چې دا لکه دی به خوشحالېږي په دې ویره یو مولوي صاحب بیان کړی چې دا مونځ دومره ضروري نه دی. زه وایم چې وخاندم که وجاړم ولې لکه چې مونځ خو دې هسې هم نه کوي نو بیا ته خوشحالېږي څه ته خو تا کوم نه. اوس یو مولوي صاحب پیدا شو هغه وایي چې مونځ نشته. الټه دی دی چې زموږ وخت دومره ضایع شو او موږ پکې دین له څه ونه کړو لا ګرځي باز چې یاره څه لار را پیدا کړي چې موږ د دې دین نه غلا شو والعیاذ بالله. اوس یو سړی دی سحر ماښام او د الله په لار دی او د الله عبادت کوي او خپله دنیا پکې هم کوي ضرورت یې پوره کوي. دی خو دا خبره نه کوي چې ناممکنه چې دی وکړي خو که دی بالفرض ووایي چې یاره څه لاره پکې پیدا کوو نو موږ به وایو چې ستړی کړی دی سړی ستړی کړی دی ځکه لار پیدا کوي. نو دی مونځ نشتی اذکار نشتی د الله په لار کې مال لګول نشتی عبادت نشتی هېڅ هم نشتی دی هم په دې لټون کې دی چې څوک را پیدا کړم چې ما ته پکې اسانتیا پیدا کړي. برکت دې ته وایي چې په لږ وخت کې ډېر څه وشي. د بعضو خلکو ذهن کې برکت تعریف داسې دی ګوره یو سړی دی د هغه عمر 100 کاله دی او یو سړی دی د هغه عمر 80 کاله دی د کم یو ژوند برکتي دی چې کم یو ترې فایده واخیسته. بارک الله فیک. بعضو ملګري وایي دا 100 کال والا برکتي ژوند دی. غلط جواب دی ځکه عرب وایي قلیل مبارک خیر من کثیر منزوع البرکه. لږ شی برکتي غوره دی د ډېر هغه څه نه چې برکت پکې نه وي. که یو سړی دی حلال مال 100 روپۍ ورسره دي او یو سړی دی حرام یې ورسره 2 لکه روپۍ دي کوم یو کې برکت دی؟ د 2 لکو کې د 100 کې. ولې؟ ځکه چې د 100 کې برکت دی حلال دي کې خیر دی. 2 لکه اگر که ډېرې دي ظاهره کې خو د دې نه برکت ویستی شوی دی. نو په عمر کې برکت څه مطلب شو؟ په لږ وخت کې ډېر څه کول دې ته وایي په عمر کې برکت. او د هغه عمر دی او د هغه وخت یې ګوره یاد ساتئ د دې به الله رب العزت زموږ نه تپوس کوي. حدیث کې راځي امام ترمذي دا راوړی دی او الله رب العزت موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې پوه وکړي او الله دې موږ له ژوند او مرګ په دې راکړي چې نن سبا پکې دا بحثونه کېږي چې حدیث ضروري دی او که نه دی. نو زه لنډه خبره دا کوم الله قرآن را لېږلی دی او د قرآن د وضاحت دپاره پیغمبر را لېږلی دی که نه. نو پیغمبر چې بیا هغه وضاحت کړی دا خبرې چی شوې؟ هغه حدیث شو که نه. یو سړی وایي زه دا وضاحت نه منم قرآن منم وضاحت نه منم عجیبه فلسفه ده زه پې لا پوه نه یم. نو که قرآن الله داسې را لېږلی وی چې دغه دی قرآن درغې اولنی سوال چا به موږ ته وي چې دا د الله کتاب دی؟ دویم سوال د الله په دې کتاب به موږ چا پوه کولو؟ نه ځکه دا خبره یاده کوي دین نوم د څه دی؟ قرآن او حدیث دا دواړه وحي ده. پیغمبر ګورې د خپلو خواهشاتو نه خبرې نه دي کړي اتم الله ویلي داسې وکړه داسې وکړه. نو حدیث د امام ترمذي رحمه الله دی او رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. د بنده خپې د حساب کتاب د زینه د هغه وخته پورې نشي خوځېدی چې تر څو ته د 4 خبرو تپوس نه شي. دا یاد کړه عن عمره فيما افناه چې د خپل عمر په څه کې تېر کړی دی. دا عمر د چې زه وایم برکت پکې نشته دی به الله زموږ نه تپوس کوي.
داسې نه دی چې ما او تا خوشحاله یو څه سادهګان یو داسې خوشحاله شو کال تېر شو دوه تېر شو اوس به داسې کوم اوس به هغه کوم صحیح شوه خو دا کال دوه چې تېر شو د دې به الله تعالی تپوس کوي د دې په څه کې لګولي دي دویم سوال وعن جسده فيما ابلاه او د دا بدن په څه کې خاورې کړی دی د دې به هم الله تپوس کوي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دا مال د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای کې لګولی د دې هم الله تپوس کوي درې سواله شو وعن علمه ماذا عمل فيه او د دې علم به الله تپوس کوي چې دا علم چې تا سره و په دې دې څومره عمل کړی دی نو دا مختصر ژوند چې زمونږ کم دی د دې به الله زمونږ نه تپوس کوي او مختصر مې ورته په دې ووي چې موته چې به کوم امت کې پیدا شوي یو که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی اعمار امتی ما بین الستین الى السبعین زما د امتیانو عمرونه به د شپېتو نه د اویاو په منځ کې واقلهم من يجوز ذلك او ډېر لږ دي په دې زما په دې امتیانو کې چې هغه به د اویا نه اوړي زما خو ستا ټوله کیسه ګورې د شپېتو نه د اویا منځ کې ده او هغه وخت هم تللی هغه چې خلک شپېتو ته انتظار کوي او د مرګ دا خبرونه چې اوري د 40 کالو مړ شو د 45 مړ شو او د 15 پورې نږدې ورځو کې زموږ یو ملګری وي درس کې به کېناستو الله را یاد کو ډېر قدرمن ملګری و زمونږ درس ته به کېناستو مخکې ورځو کې ګاډي و مړ شو دلته او د هغه عمر به چېرته 40 15 33 داسې به و الله دې وبخي الله دې پرې رحم وکړي او الله دې ورته د آخرت هغه سفر اسان کړي او الله دې هغه بچو له صبر او اجر ورکړي نو چې یو سړی په دې ځوانۍ کې مري نو اوس هغه هم نه دی چې یاره موږ ډډه ولګو چې شپېتو ته به رسو خو شپېتو نه اویا منځ کې قصه څه ده هغه سخته ده او زه به درته یو حدیث ووایم ډېرو خلکو به نه یې اورېدلی ښه د دعوې سره یې وایم او کېدای شي ډېرو کې مولیان هم راځي ډېرو مولیانو هم نه یې اورېدلی امام ابو یعلا دا روایت راوړی دی او شیخ الباني صحیح کړی دی سند رسول الله وسلم وی معترك المنايا بين 60 إلى 70 د مرګ د راتلو چې کوم ځای دی او په کوم ځای چې معترک په عربۍ کې د جنګ ځای ته وایي د جنګ ځای موضع القتال په کوم ځای کې چې جنګ کېږي عرب هغې ته المعترک وایي ها وایي د جنګ ځای چې دی د جنګ هغه د شپېتو نه او یو په منځ کې دا جنګ د څه دی د دوو کسانو دی د ژوند او د مرګ د ژوند او د مرګ مین ځای چې کوم د جنګ دی هغه د شپېتو نه د اویاو په منځ کې دی دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده چې هغه شپېته اویا کاله هغه مختصر ژوند ما ورته داسې تېر کړو چې په څه پوه نه شو پکې نه دین نه دنیا نه په الله ځان وبخو نه م نیکیانې ډېرې کړې دا څه ژوند شو او هسې یو فایده به ته ذکر کړمه هغه فایده دا ده که یو کس مانه تپوس وکړي چې ولې دې امت د عمرونه لنډ دي بعض به وایي دا چې په ژوند ډېر مین دي ارمان چې هغه نوح علیه السلام د وخت قیسه به یې 1000 کاله څومره مزه به یې کولې 1000 کاله به و زوی به دا 200 کالو نوسې به 500 څومره خوند به یې کو بیا به هم نه مړېدي که په رښتیا په هغه امت کې وی که نه نو موږ ویلی چې یاره 2000 3000 کاله وی نو څه لږ ډېر به په دې ژوند پوه شي نو 1000 کاله خو ټکه او پړکه کیسه ختمه شو ولې د دې امت عمرونه لنډ دي الله دې زموږ دا ژوند برکتي کړي الله اکبر او عجیبه بعضو خبرو ته سړي په دې خبرو کې سوچ لاړ شي چې موږ اوس دا خبرې کوو چې شپېتو نه د اویاو منځ کې جنګ دی د مرګ او د ژوند او دا پته نشته چې موږ به پکې دغه جنګ دیزي ته رسو او که نه به رسو دا پته هم نه لګي او دا پته هم نه لګي چې دغه د جنګ د دیزي نه به پکې اوړو او که نه اوړو څه عجیبه قانون دی د الله رب العزت خو سوال څه ما سوال څه وکړو ولې زموږ د عمرونه کم دي زه به داسې مختصر یو 4 نقاطو کې دې جواب ووایم یو
بعض علماء ویلي وي دا د الله رحمت دی په دې امت باندې. څنګه رحمت دی؟ شپېته اویا کاله ژوند وایي که ژوند یې اوږدېږي بیا چې نافرمانیانې او ګناهونه ډېرېږي، او چې نافرمانیانې او ګناهونه ډېرېږي هلته بیا عذاب سختېږي. دویم جواب د دې چا دا کړی دی، وي دا د الله رحم دی په دې امت باندې چې د دوی حساب کتاب د قیامت پورې رسالي. لکه چې هلته موږ سره حدیث تېر شو چې د دې عمر به تپوس کېږي. دریم جواب یې دا کړی دی، وایي دا الله دې دپاره دا عمر کم کړی دی چې دوی کوشش ډېر وکړي. څنګه کوشش ډېر وکړي؟ لکه اوس ته مسافرۍ لره ووتې او تا ته داسې وویلی شو چې تا سره 2 کاله دي بیا به واپس ځې، تو به یې 2 کالو کې څه کړي؟ ښه خوب به کوې او ښه چکرې به لګوې که نه؟ داسې حل به وکړي چې سم تباهي به وکړي. ولې؟ وخت لږ دی، 2 کاله دي. بیا وی ما ته وایي چې ته بیا دې ملک ته نه راځې، صرف 2 کاله دي. تا ته رب ویلي دي د 80 نه اویاو منځ کې قصه ده. ما ورته بیا موده پراته د دې لپاره چې کوشش وکړو. درې وجې شوې. څلورمه وی الله چې د دوی نه دا عمرونه کم کړي دي نو په بدل کې دوی له څه ورکړي دي؟ داسې وختونه وله ورکړي دي او داسې ځایونه چې په هغې کې هغه عبادت هغه اجر څو چنده کېږي. لکه مکه کې عبادت کول، حرم کې، لکه رمضان، لیلة القدر، او دا قسمه فضیلتونه ګوره الله خاص دی امت له ورکړي دي. ولې دوی له ورکړي؟ عمرونه یې لږ دي، دومره عبادت هغه کولی نه شي، هلته عمر لږ دی. رب العزت ورته الله راساره کړه په بلې طریقې سره. مقصد د خبرې دا دی چې زموږ عمرونه ډېر لنډ دي، وخت موږ سره ډېر لږ دی. 80 اویا ته ګورې موږ خوشحالېږي، موږ چې سړی ډډه ولګي یاره 80 اویا. او دا راته یو فایده ذکر کړم، کیدای شي تاسو بل ځای کې نه اورېدلي. اصل دا دی، اصل چې موږ به د دې امت کسان به 80 اویا کاله ژوند تېروي لازم. دا اصل دی. دا خبره زړه ته واچوه. الا که د هغې نه مخکې څه حادثه راله او څه مرض راغی او ته پکې مړ شو، دا استثنایي حالات دي. پوه شوې بې؟ اصل دا دی چې ما او تا به څومره ژوند تېرو، خوشحاله شو چې اصل دا دی. ولې نه خوشحالېږي؟ هلته ما ته پته نه لګي چې تقدیر کې ما ته څه لیکلی شوي دي. اکسیډنټ کېدی شي، څوک راتلی شي، ډز کولی شي، مرض راتلی شي، او داسې پسې بیا زه او ډېرې خبرې کېدی شي، په مزدورۍ کې مړ کېدی شي. نو الله رب العزت دې زموږ په دې مختصر ژوند کې د الله برکت واچي. او دا راته ووایم، او چې یو انسان 80 ته ورسېدو، او چې یو انسان 80 ته ورسېدو، نو رب العزت د ده وزرونه ټول ختم کړو. وزر ختم. هغه حدیث کې دي، صحیح بخاري کې دی، امام بخاري رحمه الله راوړی دی. الله یې سره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي: اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه. الله رب العزت دا هغه سړي وزرونه ټول ختم کړو چې ژوند یې وله ورکو د 80 کالو ته ورسېدو. هسې تاسو نه تپوس کوم څه وزر پاتې شو؟ څه وزر شته؟ 80 کاله بعد به هم ته الله ته وایي چې زما سره دا وزر دی. زه خو وایم 80 خو الله رب العزت کریم دی چې په 80 کې وزر ختموي. یعنې که رب العزت ویلی وایي چې یو سړی 10 کالو ته ورسېږي، د وزرونه ټول ختم شوي دي. 10 لا ډېر دي. د نن سبا ماشومانان په ښه او بد باندې پوهېږي، نه پوهېږي چې دا کار ښه دی او دا بد دی، دا قرآن دی او دا حدیث دی، دا ګناه ده، دا عبادت دی. نو عذر موږ سره څه پاتې شو؟ عذرونه ختم شوي. خو دا د رب العزت مهرباني دی چې 80 کالو ته څوک ورسېدو نو د ده عذرونه رسول صلی الله علیه وسلم څه شو؟
ختم شو. او قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة فاطر کې. په سورة فاطر کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده د جهنميانو مبارک کې وهم يصطرخون فيها او جهنميان به چغې وي په جهنم کې ربنا لا اخرجنا یا الله موږ راوباسه د دې جهنم نه د دې اور نه ولې نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل چې موږ د هغه عملونو په بدله کې چې موږ کوم کړي دي چې هغې په بدله کې نیک عملونه وکړو موږ له یو موقع راکړې الله موږ واپس کړي جواب الله متسوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الله بوتوي ولما تاسو له دومره عمر نه درکړي چې پای کې یو نصیحت قبلون کې نصیحت قبلای دویمه او تاسو په سیره درکون کې نو درغلې یو روایت کې دې راځي او دا ډېر عجیب ده وی دا یره ورکون کې چې دلته ذکر شوی دی د دې مراد سپین ویښته او سپین ویښته الله وی تا نو لیدي ها دا سپین ویښتو ته یرولې کنه د سنه یرولې مرګ یرولې د حساب کتاب مونږ چې سپین ویښته وینو نو خزور ورکو دنیا نه دغه چې ورځې لګي دي او دا حدیث کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انسان څومره بوډا کېږي دوو شینو سره محبت ځوانېږي د مال سره او د عمر سره د سپین ویښته که ستا په ږیره کې او که په ویښتو کې سر په ویښتو کې نو لږ به ورته سوچ وکړي دی ګوره تا یاره چې ستا د ژوند نور چې دی هغه ډوبېدو والا دی دا نور چې ډوبېږي د مازدیګر نه بعد خبره شروع شي او بیا ډوب شي هغه ماښام ته نږدې زموږ دا عمرونه هم دقه شان دي څوک هغه مرحله کې دی چې بلکل هغه مازدیګر ټیم شروع شو څوک منځ کې دی څوک نږدې دی چې هغه بس نږدې په ډوبېدو دی نو خوشبخته انسان هغه دی حدیث کې راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو ای الناس خیر په دې خلکو کې برکتي خلک کم یو دي خیر والا وی من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږد شو او عملي ښایسته شو خیالم دی عمر یې اوږد دی عمل ښایسته دی ولې دی خیر والا دی عمل یې ډېر کړی دی نه عمل یې ډېر کړی دی عمل خو ښایسته دی خو ډېر یې کړی دی ولې ډېر کړی عمر یې ډېر دی بیا دې تپوس شو چې شري انسان کم یو دی شر والا رسول صلی الله علیه وسلم وی من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عملی الله اکبر نو لنډه ده چې زموږ ژوند بې برکته شوی دی زه په دې بیان کې هغه اسباب نه ذکر کوم چې برکت په ژوند کې څنګه راځي ځکه چې وخت لږ پاتې 100 منټه او هغې بل ابه د دې موضوع یو بله حصه پرېږدو په هسې د صحابه کرامو دې ژوند ته وګوره داسې نمونه دله در کوم او برکت ته وګوره ابو هریره رضی الله عنه پېژنې ده د رسول صلی الله علیه وسلم سره په شمار 300 کاله تقریبا تېر کړي دي او دا هغه انسان دی چې د ټولو نه زیات حدیثونه چې دې امت ته رانقل کړي د رسول صلی الله علیه وسلم نه هغه ابو هریره رضی الله عنه برکت ته وګوره ګینې نور دي صحابه کرامو چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دنه زیات وخت تېر کړی او دې ته څه وایي دې ته وایي برکت سعد بن معاذ خو پېژنې که نه رضی الله عنه څه خاصیت دی د هغه د هغه د مرګ سره د الله عرش خوځېدلی و سعد بن معاذ چې کله اسلام قبول کو نو د هغه 13 کاله عمر او چې کله مړ کېدو 13 کاله و په دې 6 کالو کې هغه څه وکړي چې د هغه د مرګ سره د الله عرش خوځېږي دې ته برکت وایي زمونږ که به ګملا ټیټه شوه که ویښته سپین شو تبدیلي خو پرېږده چې ژوند کې راغلي کله داسې نه وي شوي چې پرون ښه و او نن د هغې نه خراب شوي پرون لږ دینداري کې ښه و نن هم دینداري د هغې نه بکته تېرېده
امام بخاری رحمه الله، امام بخاری ژوند تقریبا 4 شپېته 5 شپېته دې خواوشا کې دا د هغه ژوند و. په دې کې هغه صرف صحیح حدیثونه چې کوم را جمع کړي دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې امت ته په سند سره رسېدلي دي 1,00,000 حدیثونه هغه را جمع کړي دي. صحیح یا ضعیف نه یادوم، ضعیف خو د بېشماره یاد. یحیی ابن معین رحمه الله دا یو مشهور امام تیر شوی دی. عجیبه خبره ته زه در کوم، دی وی 10,00,000 حدیثونه ما په خپلو لاسونو لیکلي دي. 10,00,000 حدیثونه دا ما په خپلو لاسونو لیکلي دي. اخر دوی کې موږ کې څه و؟ برکت و د هغوی په ژوند کې. زموږ ژوند کې برکت نشته. 40 ګنټو کې ما او تاسې نه شو کولی. یو سړی مړ شو 80 کاله ژوند یې تېرې کړو، بیا لاسنیوکې موږ ناست یو. ته په دې لاسنیوکې تپوس وکړه داسې چل کړی و. نو هلته هم جواب دا واوري چې په 80 کاله کې داسې نه دي کړي. امام ابن حزم رحمه الله دا یو مشهور امام تیر شوی دی. الله د ده په ژوند کې داسې برکت اچولی و، داسې برکت په خپله یې ویلي دي یو ځای کې. وی ما چې کوم کتابونه لیکلي دي د ما د هغې پاڼې شمار کړي دي 80,000 پاڼې ما لیکلي دي. 80,000 پاڼې یو سړی په ژوند کې لیکي. اخر د ده په ژوند کې به هم څه برکت وي که نه. نو خبره دا ده چې زموږ د ژوند نه برکت هغه تللی دی. او لویه وجه په دې خبره ختمو چې لویه وجه ذکر کړو هغه دا چې موږ په ګناهونو کې ډېر ورننوتي یو. او ګناه د ژوند نه برکت داسې ختموي، نافرمانیانې د ژوند نه برکت داسې ختموي لکه اور چې وچ لرګی سیزي. زما دې په الله قسم که ته دې سوچ کې پروت یې چې زه به ګناهونه او نافرمانیانې کوم او وخت برکتي غواړم، زما دې په الله قسم وي که تا په ژوند کې برکت ورېږي. ځکه چې ته داسې 2 شیونه جمع کوې چې هغه جمع کېدی نه شي. لکه یو طرف ته زه وایم زه به د الله نافرماني کوم، بل طرف ته د هغه الله نه غواړم چې دغه د نافرمانۍ په دې وخت کې ما ته برکت واچوه. هسې دا کېدی شي چېرته؟ موږ ګناهونو خراب کړي. هغې د لاسې زموږ ژوند هغه بې برکته شوی دی. زمونږ ژوند په پالتو کارونو کې تېر شو. زه دا وایم زه یم هغه هم کامیاب دی، ما راته په اول سر کې وویل زه یم هغه هم کامیاب دی چې دا خپل وخت لا د دنیا دپاره ګټور کړي. زه صحیح ده دین خو یې پکې ونه کړو او دا هم یو تاوان دی، خو دومره دی چې د هغه تاواني نه ښه دی چې نه دین دی نه دنیا ده. یو سړی د خپله مزدورۍ کې وخت ولګو، ښه کار دی، مزدوري به کوي، رزق به ګټي. یو سړی تجارت کې وخت ولګو سره د دې چې د الله دین هم کوي. زه هغه خلک یادوم، موږ وایو دا ښه خبره ده. خو چې یو سړی نه دین شتي نه دنیا شتي، سهار ماښام ټیک ټاکې دي، موبایلې دي، فحش فلمونه دي، سندرې دي، ګانې دي، هسې دې وخت ته څه وایې؟ دا برکتي وخت دی. یعنې که د دې په ځای زه یم چې ده چېرته ځان له یو 2 روپۍ ګټلی وی، دا روپۍ ته هم لرکوي زما په نصیب کې نشته او دین هم دی نه کوي، بې دینه دین نه لرې. که نه دې په ځای چې په دین کې دا وخت استعمال کړی وی، په دنیا کې استعمال کړی وی، هر څه ګټه به یې کړې وي دین او دنیا، وده شوی به وي، خوب به یې کړی. خو چې یو سړی او زمونږ پښتانه، او زه انشاءالله زما اراده ده نږدې ورځو کې به زه په دې باندې خصوصي او نشیز کوم، سوشل میډیا او پښتانه. زمونږ پښتانه د تباهي په لار روان دي اکثر چې کوم دي، دغه موبایل او انټرنیټ ته وخت بې برکته، ژوند بې برکته، د الله نه لرې شو، دنیا هم پکې وبېلله. په ګیمونو کې چې کوم تاوانونه خلکو کړي دي، په ګیمونو کې د آنلاین ګیمونه چې کوم او طریقې ولې راوباسي. نن سبا خو مفتیان، کورني مفتیان هم میلاویږي، داسې مفتیان پکې هم شته چې که یو پیاله چای دې پې وڅښو قصه به څه کي بدله به یو کس ما ته وي موږ یو کس ته ښځه طلاقه کړې وه، مولوي صاحب پسې ورغی، وی مولوي صاحب ته ووایي چې ما داسې کړي دي،
او هغه داسې د دنیادار مولوي صاحب و که نه بیا هغه ته طلاق دې کې دویمه خبره شتي نه بیا هغه له ګاډي ته کړی او زمونږ په ملکونو کې چې سړي ته ووایي چې لږ نو خو پوه شي چې ګاډي ته څه کېږي که په هر اداره کې هغه هر ادارې کس ته دې وایي چې لږ خبره کوو دوی څه خبره مبره کړې ده بیا مولوي صاحب راغی چې ما سوچ موچ وکړو دا ښځه نه ده طلاقه څنګه نه طلاقه وایي تا څنګه ویلي و ښځې ته وایي ما چې ته طلاق وایي نه کېږي که نه اصل ټکی دی طلاق چې تا ویلی وی چې ته طلاقه یې نو بیا څه یو تا خو تا ویلی دی او دا دی طا نو تا طلاق ویلي طلاق خو بروۍ کې سره شتي ده دا ښځه نه ده طلاقه دا ګیمونه دا جواریانې نن سبا پښتنو کې عامې دي په ډېر افسوس سره دا خبره کوو او هغوی زموږ دا ځوانان لیوني کړي دي لیوني شي ما قصې واورې ما ولیدو هلته ځوانان لیوني شوي دي ولې وایي ده پکې 10 لاکه بیللي او د 10 لاکه بیللي د 15 لاکه بیللي ده د پلار نه ګاډی بولې هغه یې پکې خرڅ کړی جواري ښه آنلاین جواري او نوم وله څه ورکړی ګیم زه ګیم کوم نه موږ خو ګیم هغې کې پوینټونه یي هغې کې کوینونه یي زموږ وخت ټول لاړ په دې کې ضایع شو نو الله رب العزت دې زموږ د وخت برکتي کړي الله رب العزت دې موږ د هر قسمه ګناه نه او د هرې نافرمانۍ نه دې الله رب العزت موږ لرې کړي او الله رب العزت دې زموږ د زړونه دین او دیندارۍ ته کولاو کړي او الله رب العزت دې څنګه چې موږ دلته راجمع کړي یو دغه شان دې الله موږ او زمونږ مور او پلار او مشران ټول دې الله په جنتونو کې رايوځي کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد